سلامونه او نیکی هیله درنه او قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول براته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنه او قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې زما ویډیوګانې مو خوښې شوې وي. په یوټیوب کې چې کومې ویډیوګانې زه تاسو ته پوسټ کوم، ما کوشش کړی ده چې د ابتدا نه شروع وکړم. کیدای شي دوستان به په مختلفو سویو باندې وي، ځینو دوستانو به ډېر څه زده وي، د ځینو دپاره به ډېر اسانه وي، خو د ځینو دوستانو دپاره به ډېر نوی وي. نو زه خپل کوشش کوم چې په داسې شکل باندې ویډیوګانې تاسو ته پوسټ کړم چې هغه د ابتدا نه وي، چې هغه دوستان، هغه هیوادوال چې هغه غواړي د شروع نه انګلیسي زده کړي، نو د هغوی لپاره ما د ډېر ابتدا نه حتی د ای بي سي نه شروع کړې ده، او د ای بي سي نه مې په هر د ای بي سي د انګلیسي د الفباو باندې په هر توري باندې ما جدا جدا ویډیو جوړه کړې ده، او هر یو مې جدا جدا تشریح کړی ده. بیا په هغې د هغې اواز مې تلفظ کړی ده، بیا ورسره یوه کلمه مې ورباندې جوړه کړې ده، بیا مې په جمله کې هم استعمال کړی ده تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. نو همداسې بیا ورو ورو چې کله د انګلیسي الفبا خلاصو، که تاسو زما ویډیوګانې کتلي وي نو هلته ما پارټس اف سپیچ تاسو ته تشریح کړل چې پارټس اف سپیچ ډېر زیات مهمه دي. پارټس اف سپیچ ولې مهمه دي؟ ځکه چې یوه جمله موږ تاسو ګورو، په هغه جمله کې دغه پارټس اف سپیچ هر یو پکې ده. نو ځکه ما دا مهمه وګڼل چې د انګلیسي د الفبا نه وروسته تاسو په دغه پارټس اف سپیچ باندې پوه سئ. Parts of speech لکه noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection، دغه ټول تاسو د هر یو باندې ما یوه ویډیو جدا جدا کړې ده تر څو تاسو په جمله کې دا وپېژنئ. ځکه که چېرته موږ تاسو فکر وکړو چې موږ یو څوک نه پېژنو، نو نسو کولی چې د هغه په باره کې خبرې وکړو یا مثلا ناشنا موږ ته ښکاري. خو چې کله یې وپېژنو نو موږ پوهېږو چې یاره دغه شی په مثلا دغه فلانی کس ده، دا فلانی ده، دا ده، دا هغه ده، نو پېژنو یې. نو په همدې خاطر باندې اوس چې کله تاسو په انګلیسي کې یو جملې سره مخامخ کېږئ، نو تاسو پوهېږئ چې په دغه جمله کې فاعل څه شی ده، مفعول څه شی ده، فعل څه شی ده، preposition څه شی ده، conjunction څه شی ده، interjection څه شی ده، او صفت څه شی ده. نو په هر یو باندې تاسو اوس پوهېږئ. که چېرته ویډیوګانې مو کتلي نو تاسو ورباندې پوهېږئ چې د هر یوه جدا جدا ما تشریح کړې ده، نو اوس یې پېژنئ. نو کله اوس تاسو په انګلیسي کې یوه جمله تاسو ګورئ، نو تاسو ورباندې پوهېږئ چې دا په ګرامر کې دې ته څه شی وایي او ولې دلته استعمال سوی ده. نو په دې خاطر باندې ما پارټس اف سپیچ تاسو ته هر یو جدا جدا تشریح کړ، او په هر یو باندې مې جدا جدا ویډیو وکړه. د هغې نه وروسته اوس مې زمانې شروع کړي دي، ټینسز، چې دا ډېرې زیاتې مهمه دي زموږ او ستاسو په ژوند کې. چې کله په انګلیسي خبرې کوو نو په زمانو باندې باید زموږ او تاسو جملې صحیح وي، یعنی صحیح زمانه ورته استعمال کړو. که چېرته زمانې زموږ زده نه وي نو کیدای شي په محاوره کې چې کله موږ او تاسو خبرې کوو نو داسې جملې موږ او تاسو جوړې کړو چې مثلا یو کار چې اوس کوو نو کیدای شي موږ په هغه جمله کې ووایو چې دا ما پرون کړی و. نو په دې خاطر باندې هغه جمله بیا مفهوم نه ورکوي، په مقصد باندې موږ او تاسو نه پوهېږو. نو په دې خاطر باندې زه کوشش کوم چې زمانې هم درته تشریح کړم، هر یوه جدا جدا. او یوه پوښتنه چې زیات دوستان ما نه دغه پوښتنه په ټیک ټاک کې هم رانه کوي، په یوټیوب کې هم دغه پوښتنه ما نه کړې ده، په فیسبوک او انسټاګرام کې هم دغه پوښتنه کوي چې ډېره یو عامه پوښتنه ده. هر یو وایي چې زه څنګه زر انګلیسي زده کړم، زه څنګه زر انګلیسي زده کړم. دا ډېر ښکلی سوال ده، خو دا یو ستر همت غواړي، ستر همت غواړي او یو ښه ځان سره یو وعده کول دي چې څنګه زه کولی شم چې دا انګلیسي زر زده کړم. تاسو ته نن زه 5 ټیپونه در کوم، 5 شیان درته وایم چې دغه 5 کاره تاسو وکړئ، نو انشاءالله چې ستاسو انګلیسي به ډېر زر زده کېږي، ډېر زر به ستاسو انګلیسي زده سي. خو په دې شرط باندې چې تاسو دغه 5 کارونه وکړئ. هغه 5 کارونه څه شی دي؟ اول listening ډېر زیات مهمه ده دوستانو. باید هر څوک چې غواړي چې یوه ژبه زده کړي نو هغه ته دا لازمي ده، یعنی ضرور ده چې هغه باید غوږ ونیسي. تاسو باید کولی شئ مثلا نن سبا خو ټکنالوژي ماشاءالله ډېره مخکې تللې ده، تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې مثلا یو فلم راولئ د انګلیسي، د کارټون فلم یا مثلا نور فلمونه وي چې هغه تاسو کوم قسم فلم نه چې تاسو خوند اخلئ
نو هغه کله هغوی خبرې کوي هغې ته تاسو غوږ نیسئ چې دا کلمات څه رقم وایي دا جمله څه رقم وایي تر څو د کلمو سره تاسو آشنا سئ چې کله زموږ ستاسو غوږونه ورسره آشنا سي موږ ورسره پوهېږو ورباندې نو هماغسې هغه ده چې موږ تاسو یې زده کوو کوشش وکړئ مثلا چې زه کومې جملې وایم په هغه کې په انګلیسي کې چې کومې جملې زه جوړوم غوږ ورته ونیسئ زه څه رقم وایم تلفظ ته متوجه اوسئ مثلا جمله څه رقم زه وایم که سوالیه یې زه څه رقم وایم که هغه منفي جمله یې زه څه رقم وایم نو هر یو ته تاسو باید متوجه اوسئ listening ډېر زیات مهمه ده ډېر زیات مهمه ده چې تاسو باید غوږ ونیسئ خبرونو ته غوږ ونیسئ ځکه په خبرونو کې همیشه ورځنۍ خبرې اترې دي د حالاتو په باره کې خبرې کوي دا ډېر زیات مهمه ده چې کله تاسو مثلا په ورځ کې یو ورځ هم تاسو خبرونو ته غوږ ونیسئ په انګلیسي کې بلکې دا نه چې په پښتو کې په انګلیسي خبرونو ته غوږ ونیسئ نو په ورځ کې چې یو ځلې تاسو غوږ ونیسئ په میاشت کې 10 ځلې کېږي چې 10 ورځې دي نو داسې فکر وکړئ چې تاسو 10 ځلې شیان واورئ نو هغې نه حتما د تاسو یو شی په ذهن کې پاتې کېږي دا اول ټپ و دویم ټپ یې څه ده تکرار یو شی مو چې کله زده کړه هغه تاسو تکرار کړئ مثلا یو جمله ده یو څوک وایي یو جمله ما مثلا په ویډیوګانو کې درته پوسټ کړې ده یا تاسو نوې زده کړه مثلا زه وایم چې I love Afghanistan دغه اوس یو جمله ده ما جوړه کړه صحیح ده اوس د ځان سره تکرار کړئ چې کله مو تکرار کړه دا جمله مو زده شوه چې I love Afghanistan تاسو یو بل په انګلیسي کې ورته جګل وایي جګل چې ته وایي ګډه وډه کولی دي مثلا کولی شئ د افغانستان په ځای باندې یو بل څه شی وښیئ تاسو دا د افغانستان نوم ته نه لري کې یو بل نوم په ځای باندې کېدی مثلا یوه جمله تاسو ویلې چې I love Afghanistan زه افغانستان سره مینه لرم دا یوه جمله سوه او که چېرته د افغانستان ته نه لرې کې ووایي چې I love Kabul زه له کابل سره مینه لرم دلته څه شی سو دا یو دویمه جمله سوه چې دویمه جمله سوه تا دوه جملې زده کړې یوه جمله دې زده نه کړه دوه جملې دې زده کړې یا مثلا کابل ته نه لرې که فادر په ځای باندې واچوه I love یو my ورسره اضافه که I love my father جګل ګډې وډې کوي I love my father زه له خپل پلار سره مینه کوم دلته دا دریمه جمله سوه یا مثلا وایي چې I love my mother د فادر په ځای بیا mother استعمال کوي I love my mother اوس دلته څه شو دا څلور جملې سوې نو دغسې د تاسو انګلیسي څه کېږي زده کېږي مو مثلا د یوې جملې نه تاسو کولی شئ 4 جملې جوړې کړئ 15 جملې جوړې کړئ 10 جملې ترې نه جوړې کړئ په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې هر څومره وغواړئ زیاتې جملې جوړولی شئ دریم څه شی ده دریم فوکس توجه کول دي فوکس په څه رقم توجه به کوئ د تاسو توجه یو وړکي نقطې ته توجه مه کوئ چې مثلا ډېر یو کوچني هغه ته تاسو توجه وي غټو ته غټ چنګ ته فوکس آن چنکس یعنی په وړو شیانو باندې توجه مه کوئ غټ هغه باندې توجه وکړئ مثلا همدغه جمله چې ما درته تاسو ته ویلې چې I love Afghanistan د دې په ځای باندې تاسو مثلا کولی شئ چې نورې کلمې اضافه کړئ نورې کلمې ورسره اضافه کړئ نو کولی شئ چې دې سره نور جملې هم ورسره یو ځای کړئ او فوکس مو زیات شي یعنی زیات هغه باندې توجه ورته کوئ تر څو ستاسو دغه محاوره یعنی جملې مو زیاتې شي او د تاسو ژبه روانه شي څلورم ډېر مهمه ده دا څلورم ډېر زیات مهمه ده او په دغه کې موږ تاسو ډېر زیات وروسته پاتې یو چې په انګلیسي کې ورته کانفیډنس وایي یعنی جرأت دا ډېر زیات مهمه ده دوستانو جرأت باید موږ تاسو ولرو اوس که تاسو موږ تاسو فکر وکړو چې انګلیسي موږ د څه شي دپاره زده کوو ولې زده کوو په دې باندې موږ تاسو کله فکر کړی ده نه په دې باندې چې موږ مثلا انګلیسي د څه شي دپاره زده کوو د دې په خاطر باندې زده کوو چې له یو چا سره موږ تاسو خبرې وکړو له یو چا سره دغه مشکل حل وکړو یا کتابونه ولولو یا مثلا بازار ته ځو یو سودا وکولی شو چې وای خلو یا مکتب ته ځو په د معلم په خبرو باندې پوه شو نو په دې خاطر باندې موږ تاسو څه کوو انګلیسي زده کوو نو چې کله انګلیسي زده کوو او دا مو په ذهن کې وي چې زه به د انګلیسي زده کوم زه به بازار ته ځم زه به سودا اخلم
نو هلته حتما د یو چا سره مخامخ کېږي، د یو چا سره به ته غږېږي. همداسې ده که نه؟ نو په دې خاطر باندې جرأت ډېر مهمه ده. ځان ته باید جرأت ورکړه. چې جرأت ونه لرې انګلیسي دې نه زده کېږي. کوشش وکړه چې مثلا یو جمله دې زده کړه، په جرأت سره یې ووایه یو چا ته. که غلطه دې وویله پروا نه کوي، هیڅ پروا نه کوي. دا مثلا زموږ او ستاسو مورنۍ ژبه نه ده. یا مثلا اکثره دوستان زه زما په یوټیوب چینل کې چې زه ګورم زیات دوستان کامنټونه نه کوي. زه اکثره په هر ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې دوستانو کامنټ ولیکئ، په کامنټ کې ماته ولیکئ، جملې ولیکئ، که چېرته غلطه وي زه درته اصلاح کوم. خو زه ډېر کم په شمار 4-5 دوستان دي زما په دې یوټیوب کې چې هغوی زما ویډیوګانې ګوري او رښتیا هم کامنټونه کوي، بیا زه ورته اصلاح کوم. دوستان شاهدان دي، زه ورته بیرته اصلاح کوم. خو تقریبا اوس د 2,500 نه زیات کسان دي. نو ته فکر وکړه په 2,500 کسانو کې زه صرف 4-5 کامنټونه اخلم. نو دغه نور چې دي جرأت نه لري چې جمله هلته ولیکي. دوستانو باید ځان ته جرأت ورکړئ. دغه کوم احساس چې موږ تاسو لرو چې زه که چېرته دا جمله ولیکم یا دا جمله زه وایم دا به غلطه وي، غلطه دې وي، پروا نه کوي. تی ولیکه غلطه دی وي. د همدې دپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو ولیکئ، که چېرته غلطه وي زه درته اصلاح کوم. او که چېرته همدغسې ځان سره یې وساتئ او درسته یې نه کوئ نو هېڅکله د تاسو انګلیسي نه زده کېږي. دا جرأت باید ځان کې پیدا کړئ. کوم غرور چې موږ تاسو لرو، کوم شرم چې موږ تاسو لرو، هغه باید ځان نه وباسو. دې کې هېڅ علم کې هېڅ شرم نشته ده. او علم چې ده د دې زده کولو کې باید موږ تاسو افتخار وکړو، په ویاړ سره باید موږ تاسو کوشش وکړو چې له یو چا سره خبرې ورباندې وکړو، 2 ټکي چې زده کړه له خلکو سره استعمال وکړو، ګټه ترېنه واخلو. نو دوستانو جرأت پکې ډېر زیات مهمه ده، ځکه یو ورځ نه یو ورځ تاسو د یو چا سره چې د هغه اصلي ژبه مورنۍ ژبه یې انګلیسي وي د هغه سره تاسو مخامخ کېږئ، نو باید تاسو ورسره خبرې وکړئ. نو چې که چېرته ته جرأت ونه لرې ته خبرې ورسره نسې کولی. نو ډېره زیاته مهمه ده چې باید ته ځان ته جرأت ورکړې او خبرې ورباندې وکړې. او آخري نمبر یې چې کوم ده پریکټس ده. پریکټس هر یو شی په انګریزان وایي، دا خلک وایي پریکټس میکس اټ پرفیکټ. پریکټس میکس اټ پرفیکټ یعنی پریکټس چې څومره پریکټس کوي، څومره تمرین ورباندې کوي، دا وایي تا صحیح کوي، پرفیکټ کوي دی. نو دوستانو پریکټس ډېر زیات مهمه ده چې څه شی مو زده کړه کوشش وکړئ چې هغه عملي کړئ، په عمل کې ورسره کار وکړئ. دا چې مثلا نن مو زده کړه پریکټس ونه کړئ، سبا بله ویډیو راځي زما، بله ورځ بله ویډیو زما راځي، نو ویډیوګانې بدلیږي، نوې نوې ویډیوګانې راځي. که چېرته هغه پخواني تاسو پریکټس نه وي کړی، اوس مثلا زه چې اوس په ټینس کې یا زمانو باندې زه خبرې کوم، دلته چې کومه ویډیوګانې زه پوسټ کوم، نو دا خو اوس لږ ساویه جګه سوې ده. دلته خو هغه ABC هغه نه ده، یا هغه پارټس اف سپیچ که چېرته تاسو زده کړي نه وي، نو دلته د دې زمانو چې زه تشریح کوم، په زمانه کې مثلا سمپل پرزنټ ټنس ویډیو ما تېره شپه پوسټ کړه، نو په هغې کې ما ویلي دي چې دا سبجیکټ ده، دا ورب ده، او دا مثلا آبجیکټ ده. که چېرته هغه پارټس اف سپیچ تا نه زده کړي نو دا سبجیکټ، آبجیکټ او دا ورب باندې خو ته نه پوهېږې قربان. باید چې پریکټس وکړو، باید چې تمرین وکړو، ځان ته جرأت ورکړو، تر څو هغه کوم شی مو چې زده کړي دی هغه مو هیر نسي. نو اوس چې زه مثلا نوې ویډیوګانې پوسټ کوم، زه دا فکر کوم چې تاسو زما تېرې ویډیوګانې کتلې دي او په هغې باندې پوهېږئ، نو ستاسو سویه ماته اوس جګه ښکاري. دغه پخوانه چې مثلا ABC مې درته تشریح کول او A به مې ویلې چې A د انګلیسي الفبا تورو څخه لومړنی توری ده، او مثلا بیا مې جمله پکې جوړوله چې کلمه مې پکې جوړوله اپل، بیا مې اپل په جمله کې استعمالوه چې مثلا I eat 1 apple a day، زه د ورځې یوه مڼه خورم. نو اوس په هغه سویه تاسو سره زه نه غږېږم، ځکه زه پوهېږم چې هغه تاسو زده کړي دي. نو چې کله زه پوهېږم چې هغه تاسو زده کړي، نو تاسو سره په جګه سویه باندې اوس خبرې کوم، ځکه چې دلته اوس تاسو سبجیکټ باید زده وي، آبجیکټ مو باید زده وي، ورب مو باید زده وي، پریپوزیشن، interjection, conjunction, preposition، دغه شیان باید اوس تاسو زده کړي وي چې دا څه ته وایي او ولې موږ په جمله کې استعمالوو، او په جمله کې چې کله استعمال شي دلته د دوی وظیفه څه شی ده. نو دوستانو بیا هم درنه هیله کوم چې دغه 15 شیان چې ما تاسو ته ویلې دا ډېر زیات مهمه دي د انګلیسي په زده کړه کې. نو هیله لرم درنه چې تاسو ټول په دې باندې پریکټس وکړئ
او دی باندې کار وکړه. دوستان نهایت عزیز، دوستانی که پشتو را درست نمیفهمند انشالله اگر د ویدیوی مرا درست فهمیده باشین در پشتو، باز اگر نبود باز میتونیم شما در کامنت بریم بنویسین. من انشالله کوشش میکنم باز یک ویدیوی دری را همچنان براتون درست کنم که بهتر بفهمین و یاد بگیریم که چه قسم ما میتونیم که انگلیسی خود را زودتر و خوبتر یاد بگیریم. نو بیا هم قدرمنو دوستانو له تاسو نه هیله کوم زمونږ ستاسو یوازینۍ لاره دا ده چې په کامنټ کې ما سره خبرې وکړه، ځکه زه تاسو سره مخامخ نه یم چې زه تاسو یو څه ووایم چې نه داسې مه وایه داسې وایه. نو په کامنټ کې را سره شریکوئ تر څو زه وکولی شم چې تاسو هغه جملې چې کومې غلطې لیکئ زه هغه درته اصلاح کړم، او دا زموږ ستاسو د کمیونیکیشن یا د خبرو اترو یا د خبرو کولو یوازینۍ لاره ده چې یو بل سره زه کولی شم چې تاسو سره زه کومک وکړم. او زما هدف هم همدا ده چې زه کوشش وکړم تر څو تاسو ته داسې ویډیوګانې جوړې کړم چې هغه ډېر په ساده شکل باندې په پښتو او دري کې وي، تر څو تاسو ترېنه ګټه واخلئ او انګلیسي زده کړئ. په خپلو دعاګانو کې مې تل یاد ساتئ. بیا هم ستاسو له مینې او ملاتړ څخه نړۍ مننه. انشاءالله د راتلونکو ویډیوګانو په تمه اوسئ. د خدای په امان.